هغه صاحب ډېر خوش نصیبه یې چې دا کار دې وسو. مبارک دې وي. خیر مبارک الله دې ایمان مبارکي درکړي. امین. نور ته ښه یاست جوړ یاست کور ته حاجي صاحب ښه دی؟ ښه دی شکر. ما سلام ورته وایه. وعلیکم سلام. ستړي مه ستړي مه زه جوړ په خیر څنګه خیرت دی حاجي جوړ په خیر ستړي مه شئ. ماښام باید څنګه ښه جوړ هغه صاحب سال شکر دی خیر بخیر الحمدلله. خوش نصیب انسان در خبر دا کار دی خدای وکړي د عمرې ده. والله اوس والله دې خیر کړي و امین امین. ته خو ښه یې د خدای په ته بخیر مبارک سره خیر مبارک الله مبارک خیر مبارک خیر مبارک هغه صاحب مبارک دي سره خیر مبارک عمرې کار دي وصول و تی ښه یاست خیرت دي شکر جوړ الحمدلله خیر خیرت طبیعتونه مې ښه دي ښه جوړ پر علاقه هم خیرت دی بخیر یاست یا شکر دی خیر نو کومې چای کوی الک ناس زه به کور ودان بس ما سلام ملاقات ډوډۍ ته خوري کور ودان الله مې عزت الله مې قدر وکړه ډېره مهرباني وروره ډېره مهرباني تکلیف معاف. هغه صاحب موږ به هم لاړ ځئ الله حافظ. چای نه کوئ مننه کور ودان په مخې م ښه هلکه دا مېلمانه ولاړو چای هم نه وکلې ډوډۍ هم نه وخوړله. نو تا چش پخ کړي دي ماښام له ما روشنه وریجې دواړې ښه دواړه دې پخ کړي دي بس ته دې وکړه ورسه یې دومره وشه په دې کې راواخه راوړه چې به کوې بس ته ورسه راوړه بیا زه در ښایم هله صحیح ده آغا صاحب اداره ورسه دا دې آغا صاحب روشنه مې راوړو یا څه به کوې ته دا دیګ در واخه در ولاړ شه در ځه درځه بسم الله ای لکه ته راسته آغا صاحب ډوډۍ دې خوړلې ده غرمه یا نه ده مې خوړلې ډېر شوشنې ده خوړلې ما تاله دا دوه روشه راوړي دي بس دا به واخلې کرار غرمه به وخورې دا ورکه هلکه نو آیا آغا صاحب په کومه خوشحالي کې دي یاره دا خو زه سبا نه بل سبا عمرې له روان یم نو ما د ځانه سره دا قول کړی ما که زه چېرې عمرې له تلمه د دې علاقې څه غریبانان دي دا ورته پورته به زه غوښې ورکوم دا به غوښې خوري بیا به زه عمرې له ځم کور دې ودان بس ته یې وکړه ته اوس دا غرمه دا غوښې وخوره تا چې د کوره څه کم سالن راوړی دی باغله هغه ما ته راکړه هغه زه خورم ما د ځانه سره قول دا کړی زه به ستا سالن خورم زه به غریبانانو ته غوښې ورکوم. نو آغا صاحب از ما سالن خو زه تاله نه سم راخیستی ولې نه شې راخیستلی بس ما مجبوري ده زه نه سم در اخیستی څه تره مجبوري ده یار هغه راکړه هغه به زه وخورم ته ورته دا غوښې وخوره نو هغه ما ته حلال دی تا ته حرام دی ته نه سې خوړی څه تره ما ته حرام دی تا ته حلال بس ما ته حلال دی زه خوړی سم تا ته حرام دی ته نه سې خوړی څه تره شی دی د خدای بنده چې تا ته حلال دی ته خوړی سې او ما ته حرام دی زه نه سم خوړی دا بیا څه تره شی راغلی آغا صاحب نن زه غریب سړی یم نن څلرمه ده زما بچیان وږي پراته ناست وو نو ما ته وس نه ولو ما د مردار جانور غوښه راوړله هغه مې ورپخه کړه څه وایه د الله بنده ما سره یې وس نه و زه خپله به روزانه کوم په دا باغ کې لګیا یم د دا غوښې وس به ما سره نشته دغه تاله نه سم راوړی تا و د بچیانو د مردار جانور غوښه نه خسې پخ کړې ده په هغه یې خورې بس څه به کوې مجبوري ده غریبي ده دومره مجبوره یې څنګه مجبوره یې ته راځه یاره ځوانه ته درځه یاره کښېنه هلک والله طبیعت ډېر سره مردار کړي ځوانه هلکه تور مه ډکه زما د عمرې پیسې هغه ګردې راواخه هله ښه دی هله بیداره ورسه ښه نو دا ته دومره مجبوره یې طبیعت سره مردار کړي ګرده یاره الله دې آغا صاحب راځي وړې کښېنه دا ونیسه ځوان ای څه به کوې آغا صاحب بس دا پیسې ته واخه د خپلو بچیانو له به راشن په ویسې یو خواږه او ترخه به په ویسې او چې دا پاته شولې په دا باندې به ځان ته سم کاروبار جوړ کړې نو آغا صاحب ته چې دا پیسې ما ته راکړې عمره په چش کوې ته دا ونیسه زما عمره وسوله ته دا پیسې مازې واخه څه ته را ستا عمره وسوه پیسې دې ما ته راکړې ته زما عمره وسوله یاره عمره و زما هغه وسوله بس ته دا پیسې واخه چې زه څه درته وایم بس ته هغه وکړه ته د خپلو بچیانو یو راشن ماشن په ویسه ور ځان ته کاروبار په جوړ کړه یو جوړه کالي مالي واغونده کور دې ودان آغا صاحب دا اوس دا اوس ما د عمرې دا ستا بچیان ډېر ضروري دي ستا بچیان له تا مرداره غوښه راخسې ده او ته زما د علاقې زما د کلي یې او زه روان عمرې له یم او ستا بچیان په مرداره غوښه ناست نو بالا ما ته څه وایي بس کور دې ودان آغا صاحب او ولاړو ورسه په مخه دې ښه ورسه هلکه دا کلي کې ګرځه یاره چې یو غریب یې یو مجبور یې چې موږ یو لاس سره ویسو یاره دا خو ته اوس دا ته وکړه د خدای بنده
کوچنیان ته مرداره غوښه ورپخ کړې وه یار توبې به کاږو یار د عمرې اوس ماشه کار نه وکړي دا سړي ته هم دا پیسې ورکړه بالکل بالکل ډېر ښایسته کار دې وکړي دا دی دې لکه تاسې عمرې وکړي والله نو زه دغه درته وایم لږ شاوخوا به ګرځو د عمرو خو نه د غریبانانو مرسته وکړو د غریبانانو سره ښه دا بالا هم راسه خوشحاله وي نبي مبارک هم راسه خوشحاله وي چې دا زما امت دی زما پر امت یې نظر دی هغه صاحب سبا زه ځم داسې پر دا کورو ګرځم چې کوم غریبانان دي بیا به راځم تا ته به وایم و چار سړی وي چې غریب یې بس ما ته وایم ما او تا به پټه مرسته ورسره کوو صحیح ده صحیح ده صحیح ته ورسه یې پیاله چای ورته ووایه پر سر دې وچ کلک رادل کړي داسې خبرې یې وکړلې هغه صاحب چې ترخې که خوږې یا یې خوږې چای پکې صحیح ده